او واورئ زنانه واورئ ښځو واورئ په کور کې هزار بهانې د مونځ د پرېښودلو لپاره جوړوئ. کله یې ماشوم راباندې امتیازي کړي دي، کله وایي صابره نه هلته وسول، کله وایي روټۍ نه وسولې، کله وایي سالن نه وسول، کله فلان کله فلان. دا بانې غلطي ورنه عقل ته فرعون سره ولاړې وایي. شرم دا دی چې خاوند د صحابو سره د نبي سره ولاړي، او ښځو تاسو د فرعون سره ولاړې وایي. اوه ډریورانو دا بانې نه چلیږي چې یاره جي زما جامې بې لمانځه دي. کله ډریور ته وي اکثر ډریوران داسې مونځ ولې نه کوې، مانځه ته به ګاډی ودرېږي مونځ ولې نه کوې. یاره جي ما بېګا ماشوم اخیستی و په لاس په هغې کې او امتیاز یې راباندې کړی وې، نو بې لمانځه دغه شان ته بې لمانځه ګرځېدې او جامې دې نه شي بدلولی. ته دومره خیره نه کپړې نه شي بندولی، ګندګۍ سره ګرځې. بیا چې بار ته راشي دا اودس سره وجې خو په دې پرتوګ کې امتیاز یې کوه که نه، یا ماشوم کړی یا تا کړ. دا څه بانه ده چې موږ یې کوو. زما ورونو د مانځه د پرېښودلو ګنجایش موږ ته نشته په اسلام کې. مونځ که زموږ نه پاتې کېږي صرف په دوو حالاتو کې، یا به موږ مونځ پاتې کېږي زموږ نه په دې وجه به چې موږ اوده یو، یا به رانه مونځ هېر شوی. د دې دوه سببونو نه علاوه په اسلام کې مونځ پرېښودل نشته دی. که سور جنګ شروع دی هم قرآن کې وایي فإن خفتم فرجالا او رکبانا. که د جهاد په میدان کې ولاړې هم سرې ګولۍ ورېږي، مونځ به کې وایي په پیاده یې وکړه یا په سورلۍ باندې وکړه. خیر دی که ته وایې زه بیمار یم، شریعت وایي حدیث کې راځي صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وإلا فهم ایمان. مونځ کوه په ولاړه، که طاقت نشته لرلی په ناستې وکړه، که طاقت نشي په ملاستې وکړه، که نه نو په اشاره باندې وکړه. پرېښودل نشته.